بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع کې به موږ دا وایو څنګه کولی شو دوه غږه سره مکس کړو، څنګه یو غږ سره نری اواز ولګوو، او بل څنګه یو نظم کمپیوټر کې ثبت کړو. مثلا تاسې دلته دا نظم جوړ کړئ نو ثبت څنګه کولی شئ. ښه، راځو اول دې باندې کار کوو. دوه غږه څنګه مکس کوو. مثلا دا نری غږ ده او دا ډبل غږ ده. دا دې سره څنګه یو ځای راولم. اول باید دې ته موږ ټون ورکو. د ټون طریقه ما په درېیمه ویډیو کې ویلې ده. که چا نه یې کتلې هغه ویډیو حتما وګورئ، او ځکه چې بیا نه پوهېږئ. دا ټون برابر ده، زه یې اپلای کوم پې. ښه، زه غواړم دا اول باید شور، یعنې دې کې ساعت اخیستې هلته شور راغلی، هغه څنګه ورک کړو. نو هغه ځای به تاسې انتخاب کوئ، بیا به سایلنس ووهئ. ګورئ زه دغه انتخابومه، دلته ګورئ شور ده، نو دا رایټ کلیک وکړئ، سایلنس ووهئ. دلته هم دا به همداسې ټولو کې لرې کوئ. تاسې به ټولو کې لرې کوئ. زه دې لپاره د یو څو دانې ما وکړ، نور نه کوم، ځکه چې بیا ویډیو رانه اوږدېږي بیخي. ښه، دا له دې سره زه مکس راولم. ښه، دا به داسې انتخاب کوئ ټول. ګورئ دا به انتخاب کوئ، بیا به رایټ کلیک ووهئ، بیا به کاپي ووهئ. کاپي بیا به کوم باندې چې دا لګوئ هلته د همغه سر کې به داسې هغه نښه راولئ، رایټ کلیک وکړئ، بیا مکس پیسټ ووهئ. دلته تاسې هر رقم چې تاسې خوښه راولئ. مثلا زما اندازه دغونه خوښېږي، نو زه دونه راولم. ګورئ ګورئ دا غږونه سره مکس شول. دې سره دا بل لګوم. دا به هم داسې تاسې انتخاب کړئ تر اخره پورې. دا انتخاب کړئ ټول، بیا کاپي ووهئ. چې کله هم کاپي کړو نو دې اول سر ته به راسئ، داسې بیا به رایټ کلیک وکړئ، مکس پیسټ به ووهئ. بیا ګورئ دا تاسې خپله تبه ده، څومره چې اندازه ورکوئ دا جګ او ټیټ کوئ. ګورئ ښه، ګورئ زه اوس دلته هغه ورکوم، ایکو ورکومه. ایکو درس هم ما په درېیمه ویډیو کې ویلی ده. ګورئ تاسې به دېرش ته راسئ، نه ده دلته ایکو به راواخلئ. ښه، مثلا دا ایکو نه ده، دلته بله ایکو ما ثبت کړې ده، ځان ته ما سیټینګ جوړ کړی و، هر شی ما جوړ کړي و. دا ده، زه دا لګوم. تاسې هم دا رقم جوړ کړئ، ښې ورته وګورئ، هر شی په خپله اندازه داسې راولئ. تاسې دې عکس ته ګورئ، عکس یې واخلئ، بیا خپل کمپیوټر کې همداسې جوړ کړئ. مثلا یو بل افیکټ هم زه پې لګومه. دا خو دغه ټول په ټولې ډابونو کې، مثلا داسې کار لګوم چې تاسو سره یې کوم ډېر کې سا دا به تاسو داسې لنډه کوئ. دا یې داسې ډیلیټ به یې کړئ. دا ګورئ او بل نری اواز څنګه لګوو. مثلا زه سره نری اواز ولګومه، نو دلته به راسئ، یو سافټویر ده، هغه به تاسې کمپیوټر کې انسټالوئ، بیا به اډوب ایډیشن کې د دغه ژ نه تاسې راواخلئ. دغه ژ کې به تاسې راسئ. دا درس ما په دویمه ویډیو کې ورکړی. خیر، بیا به هلته سکان فار پلګین ووهئ. سافټویر چې کله انسټال کړئ بیا به دا طریقه وکړئ. او هغه سافټویر دا ده ما سره دلته شته ده. که تاسې غواړئ تاسې ته در ولېږم، زما په ټلګرام شمېره مسیج وکړئ. ټلګرام شمېره به مو اوس پس دغه سیټینګه تاسو ته درته ووایم. ګورئ دا سافټویر ده، دا تاسې کولی شئ ځایونه تغییر او تبدیل کړئ. دې ژبې باندې اواز لوړکی او نری کېږي، او دې ژبې باندې اواز دا نری اواز ټیټېږي او جګېږي. ګورئ تاسې وګورئ کوم جسم هغه
دغه تنظیمات هر شي چې دې جوړ کړ بیا به یې ور اپلای کوئ. ګورې تاسې ورته دستانه شتون کیم خفا غم دې ملما ویرا سارا دستانه شتون کیم خفا. ګورئ تاسو ولې څنګه نری اواز سره یو ځای کړ. بل دا وایو څنګه کولی سو دغه نظم ثبت کړو، کمپیوټر کې څنګه کولی سو دا ثبت کړو. کله چې تاسې دغه افیکټ دلته ولګول لکه ما سره دغه کوم طریقه وکړه تاسې دا ولګول نو دا به اپلای کوي. ګورئ اپلای سو. اوس دا ګورئ تاسو دستانه شتون کیم خفا. کله چې تاسو غواړئ دا ثبت کړئ نو دلته به راسئ فایل ته، سیف ته چې راغلی نو دغه ځای کې به تاسې MP3 انتخاب کړئ. MP3 او دې نه تاسې کولی سئ ځای ورته معلوم کړئ، مثلا ډیسکټاپ په سر یا بل ځای داسې انتخابوی سئ. داسې تاسې هر ځای سې انتخاب کړم دلته، خو مثلا ډیسکټاپ په سر دې ثبت دلته نوم به ورکوئ، یعنې پاس خانه کې تاسې نوم ورکولی سئ. او نور دغه رقم چې دا ما انتخاب کړي تاسې هم دغه انتخاب کړئ. دې کې سیم لکه ما چې انتخاب کړي تاسې هم دا انتخاب کړئ او دا تاسو دغه سایز کوي چې دغونه ځای دي نو دا به اوکې کوي. او ګورئ دا په دې نوم ما یو ثبت کړی دی، ته غواړې دا ثبت کړې په همدې نوم بل، زه ورته وایم یس. ښه بیا دا به هم یس کوي. ګورئ دا کمپیوټر کې ثبت شو، همغه ته لاړ شئ نو دا ځای به دا نظم به ثبت شوی. ښه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو چې موږ ورکوو مخکې له دې چې موږ ویډیو ورکوو او نشر شي ټول ملګرو ته نو تاسې به خبر یې. چینل سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ، ویډیو حتما لایک کړئ. مننه.